د میدان وردګ ولایت د جرلیز ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تیر کال یې زیاتره ځمکې سیلابونو له منځه وړې. دوی وایي که د سنګلاخ باند ورغول شي اوبه به یې کنټرول او ځمکې به یې د سیلابونو له زیان څخه پامن شي. اوبه ښې پرېمانه موږ لرو خو بند که سي هم به زراعتي مځکې زیاتې سي د بعضې ځای ته صحیح اوبه نه رسیږي. خلک د اوبو د مشکلاتو سره مخ دي خو دا بند که سي هم به برق سي هم به زراعت فرمختگ بکنه. یک بند برق جور شود بسیار خوب میشه. از نگاه برق بیادر کل مردم تاریک است، مشکلات برق ضعف است. همین دکانداران نه یک فلیزر داره نه یک یخچال داره. اینمی جور شود بسیار خیلی خوش میشه. در خانه مشکل عمدهش همی است که فعلا که آب زیاد است مگر یک دو ماه بعد بسیار آب کم میشه. همین جایا آبش مکمل کم میشه تو کاریز و جایی ندارن تو بندی ندارن که آب ذخیره شود. آب محمود تو میره بسیار به صورت بالا از دریا تیر میشه. وقت مردم دا بسیار در مشکل است. شبانه 3 نفر 4 نفر میرن او بایاری میکنن. د جرلیز ولسوالۍ مسؤلین وایي د اسلامي امارات له لوړپوړو چارواکو سره یې د یادې ولسوالۍ ستونزې شریکې کړي او کوښښ کوي چې په دغه ولسوالۍ کې بنسټیزې پروژې پلي کړي. په سنګلاخ کې په تیر د جمهوریت وخت کې د اسلامي امارت د مسؤلینو له خوا نه دلته د سنګلاخ د بند سروې سوی وه چې بیا تیر کال بیا هم د درېګونو وزارتونو چې 3 وزارتو خلک دلته راغلي وو ایهتان انجینران راغله سروې وکړه. نو د سنګلاخ د بند برق په رابطه باندې هم انشاءالله موږ ته ډاډ راکړه سوی ده د جوړېدو یې الله خو مهربانه ده انشاءالله چې په دغه باندې به هم لنډ وخت کې کار شروع سي. د ویلو ده چې د سنګلاخ باند په رغولو سره به د برېښنا د تولید ترڅنګ د جرلیز ولسوالۍ او د میدان ښار زرګونه جریبه ځمکه خړوبه شي.